در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو چار ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو زموږ قربانه مزلیفه کاکړ د طالبانو حکومت د ایران پر پولو د افغان مهاجرینو د وژلو د څېړلو لپاره یو لوړ رتبه کمیټه ټاکلې ده. د طالبانو وایاند واوي دغه پلاوي مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ابراهیم صدر کوي او د دفاع د بهرنیو چارو سرحدونو وزارتونه او استخباراتو ریاست استازي غړي دي. د طالبانو د حکومت د وایاند مرستیال حمید الله فطرت اعلان کړی چې ریاست الوزرا له دغه پلاوي غوښتي چې د ایران پر پولو د افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه د خپلو څېړنو پایلې ژر تر ژره وړاندې کړي. د ننګرهار د پاک افغان سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د تورخم پېښور لویه لاره پرون شپه د 55 ورځني بند څخه وروسته د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې ده. د یادې خونې سلاکار مخلص احمد رسانیو ته دغه خبر تایید کړی او ویلي دی چې په دې سره به د افغانستان او پاکستان سوداګریزې ستونزې تر یو حده حل شي. دا لاره شاوخوا 55 ورځې مخکې له تورخم څخه د 38 کیلومتره لرې په بیکاره سیمې کې د افریدي او کوکخیلو قومي مشرانو لخوا تړل شوې وه او اوس د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر کنداپور سره تر خبرو وروسته دواړو لورو پریکړه وکړه چې لاره به نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د ایران د پولو ساتلو ځواکونو لخوا پر افغان مهاجرینو د ډزو په غبرګون کې وویل ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو لپاره غږ پورته کوي خو د افغانستان مسلمانان وژني. منظور پښتون له ایران وغوښتل چې د افغان مهاجرینو د وژلو په اړه اقدام وکړي. منظور پښتون وویل ایران په فلسطین او لبنان کې د مسلمانانو د ظلمونو په وړاندې دریځ اخلي چې دا ښه خبره ده خو له بلې خوا نن په سلګونه افغان مسلمانان شهیدان شوي چې دا ظلم دی. ښاغلي پښتون ټینګار وکړ چې له ډېرې مودې راهیسې ورته پیښې رامنځته کیږي او باید مخنیوی یې وشي. د پکتیا ولایت ځایي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په روخاني بابا ولسوالۍ کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت یو چک ډایم د رغولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یاد چک ډایم چې 44 متره اوږدوالی او 4 متره لوړوالی لري د 900,000 متره مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت لري. د اردن له پاچا دویم عبدالله د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي سره په لیدنه کې پر منځني ختیځ پر ژور او اوربند ټینګار کړی. په منځني ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې انروا مشر فلیپ لازاریني د راتلونکي ژمي په پام کې نیولو سره په جګړه ځپلې غزې ټرانک کې د قطعي خبرداری ورکړی. لازاریني دا هم وویل چې د غزې په ساحل کې قحطي په مصنوعي ډول رامنځته شوې او غوښتنه یې وکړه چې د خوراکي توکو بار وړونکو کاروانونو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې ټرانک ته له سرحدي لارو تیر شي. هغه زیاته کړه په ځانګړي ډول ماشومان په ناامیدي حالات کې دي د کثافاتو او مردارو اوبو په منځ کې ژوند کوي. سعودي عربستان او مصر په داسې حال کې چې په لبنان کې د اسرایلو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګنده کړې د دغه هیواد د امنیت او ثبات ساتلو کې د لبنان د پوځ د رول په اهمیت ټینګار وکړ. سعودي عربستان او مصر هم په غزې ټرانک کې د بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په دغه ټرانک کې د یو باثبات او دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره د هڅو پر اړتیاو ټینګار کړی دی. مصر د سعودي عربستان دغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې په ریاض کې د عربي اسلامي سرمشرۍ غونډې د ترسره کولو لپاره ترسره کیږي. د رویټرز نظر پرشتي ښایي چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماندو کاملا هاریس د رای ورکوونکو په منځ کې د ټرمپ په پرتله 3 سلنه ډېر ملاتړ لري. د دې نظر پوښتنې له مخې هاریس 45 سلنه او ټرمپ 42 سلنه ملاتړ لري. د رویټرز او ایپیسوس انسټیټیوټ لخوا د یو 3 ورځني نظر پوښتنې له مخې چې د یکشنبې تر ورځې پورې دوام درلود 22% کاملا هاریس د 45% رای ورکوونکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره د ټرمپ په وړاندې خپل ګټه ساتلې ده. د رویټرز او ایپیسوس انسټیټیوټ لخوا د یو 3 ورځني نظر پوښتنې له مخې چې د یکشنبې تر ورځې پورې دوام درلود 22 سلنه کاملا هاریس 45 سلنه رای ورکوونکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره د ټرمپ په وړاندې خپل ګټه ساتلې ده. په دې سروې کې ټرمپ د 42 سلنه رای ورکوونکو د ملاتړ په ترلاسه کولو بریالی شو. د دې سروې پایلې دا هم په ډاګه کوي چې رای ورکوونکي په ځانګړې توګه ډیموکراټانو تر 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره ډېر لیواله دي. د جرمني خبري اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د یو ایراني وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی چې داعش ته د 100,000 یورو د ورکړې او له دغه ترهګرې ډلې سره د یوځای کېدو پلان درلود. د جرمني پولیسو اعلان کړی چې نیول شوی کس پلان درلود چې د ترکیې له لارې سوریې ته ولاړ شي او بیا له داعش ترهګرې ډلې سره یوځای شي. سپینې
ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د 425 میلیونو ډالرو په ارزښت نوې مرستې ځانګړې کړې ده. د سپینې ماڼۍ په هغه اعلان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی راغلی، ولسمشر بایډن د اوکراین له ولسمشر زيلنسکي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د جمهوریت ریاست د اوسنۍ دورې تر پای پورې به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې هم وکړي. له اوکراین سره د واشنګټن په نوې مرسته کې دفاعي هوا، زهري ګاډي او یو شمېر نور مهم شیان دي چې اوکرایني ځواکونه سمدستي ورته اړتیا لري. درنو لیدونکو، دا هم د نن ورځې ځلاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.